بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين صدق الله العظيم. د ساحرانو او د موسی علیه السلام ترمنځ چې مقابله وشوه نو ساحرانو شکست وخوړ. ساحرانو ویلې آمنا برب العالمین رب موسی و هارون. قال فرعون ویلې آمنتم به آیا تاسو په ده باندې ایمان راوړو قبل ان آذن لکم مخکې د دې نه چې زه تاسو ته اجازه وکړم. دلته د استفهام څه توری نشته دی خو دا سوال استفهامي غوندې دی. تاسو داسې هم ترجمه کوی شئ. قال فرعون آمنتم به فرعون ویلې تاسو په ده ایمان راوړ قبل ان آذن لکم چې زه تاسو ته اجازه وکړم. ان هذا یقینا دا لمکر یو مکرو یو حیله وه یو تدبیرو مکرتموه فی المدینة چې دا تدبیر تاسو جوړ کړی و په ښار کې یعنې په مصر کې. څه دپاره هم دا تدبیر جوړ کړی و لتخرجوا منها اهلها دې دپاره چې تاسو د دې ښار نه او د دې وطن نه د دې اهل او د دې خلک وباسئ. فسوف تعلمون نو زر ده چې تاسو به پوه شئ. اوس په دې خبره کې چې موسی علیه السلام په فرعون کامیاب شي او دا ثابته شي چې دا د الله پیغمبر دی دا خوف څنګه فرعون محسوسوي. پرونی درس کې هم دا راغلی دې اراده لري تاسو د دې ځمکې نه وباسئ. دلته وایي تاسو په دې ښار کې څه تدبیر جوړ کړی چې د دې ښار اهل د دې ښار نه وباسئ. ولې به وباسي؟ د دې ښار نه د خلکو ویستو نه مطلب دا دی چې د حکومت نه او د اقتدار نه به فراعنه بې دخله کوي. هغه خو هوښیار خلکو هغه په دې باندې پوهېدل چې د یو نبي او د یو پیغمبر او یا د اسلامي دعوت کامیابي خو دا معنا نه لري چې هغه به د طاغوت او د کافر حکمرانانو لاندې به بیا ژوند تېروي. د هغې خو معنا دا ده چې هغه به حکومت باندې قبضه کوي اقتدار به هغه ته په لاس باندې ورځي تر څو د الله حکمونه او د الله شریعت جاري. انبیا الله دې دپاره نه لیږي چې د ظالمو او طواغیتو حکمرانانو د حکم لاندې ژوند تېر کړي. هغه دې دپاره لیږي چې تغییر راولي انقلاب راولي تبدیلي راولي عقیده کې افکارو کې اخلاقو کې اعمالو کې حکومت کې تمدن کې معیشت کې اقتصاد کې معاشرت کې تجارت کې زراعت کې د ژوند ټولو برخو کې یو تغییر راوړي خلک د ژوند په هر اړخ کې په صراط مستقیم باندې ودروي. نو ځکه فرعون دا خوف محسوسه و. پرون کې چې کومه مکالمه شوې وه موسی علیه السلام سره همدا خبره ورته وکړه. نن چې ساحرانو سره کومه مکالمه کوي همدا خبره ورته کوي. نو د دې دوو مکالمو نه تاسو د انبیاو د دعوت مزاج معلوموی شي.
او د همدې دواړو مکالمو نه تاسو د اسلامي دعوت مزاج معلوموي. اسلامي دعوتونه، پیغمبرانو دعوتونه یا قیامت پورې چې کوم اسلامي دعوتونه رواني هغه تغییر باندې عقیده لري، تبدیلی باندې عقیده لري. نو په دې وجه باندې ظالم جابر او بدون حکومتونه روح د هغې مخه نیسي. لأقطعن أيديكم، زه به خامخا پرېږدم ستاسو لاسونه، وارجلکم او ستاسو پښې من خلاف. من خلاف دې ته وایي مثلا ښي لاس چپه پښه. ثم لأصلبنکم اجمعین، بیا به زه تاسو زوړن کړمه ټول، تاسو ټول به زوړن کړم. قالو ویل ساحرانو انا الى ربنا منقلبون، مونږ چې دی خپل رب ته خپل پروردګار ته ورګرځېدونکي یو. که ته مونږ مړه کوې او که ته مونږ صلیب کوې او که پانسي کوې خو مونږ پروردګار ته ګرځو. وما تنقم منا، او ته بد نه ګڼې له مونږ نه. وما تنکر منا، ته زمونږ نه بد نه ګڼې الا مگر دا خبره ان آمنا بیات ربنا، چې مونږ ایمان راوړی دی د خپل رب په آیاتونو باندې. لما جاءتنا، کله چې مونږ ته راغلل. ته بس مونږ ته په همدې باندې پکار یې چې مونږ د خپل رب آیاتونه منلي چې هغه کله مونږ ته راغله. مونږ خو څه بله ګناه نه ده کړې. نو بیا ساحرانو دعا وکړه، ربنا، ای زمونږ پروردګاره، افرغ علینا صبرا، ته د صبر فیضان وکړه په مونږ باندې، ته مونږ باندې صبر راتوی که، د صبر فیضان را باندې وکړه د ظلم او جبر مقابل کې چې مونږ استقامت وکړو. وتوفنا مسلمین، او ته مونږ وفات کا په داسې حال کې چې مونږ په اسلام باندې ولاړ یو، هسې نه چې د اختارونو او دمکیو په وجه باندې مونږ دین پرېږدو او د الله لاره پرېږدو، ته مونږ کلک. ګوره دا هغه ساحران چې یو څو شېبې مخکې فرعون ته ویلې وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، که مونږ غالب شو مونږ ته به څه اجر ای. یعنې دونه ذلیل او طماع او دنیا ته ډېر حریص. اوس چې کله ایمان راوړي، ایمان نه پس مرګ ته هم تیاري. نو دا هغه تغییر دی چې ایمان په انسان کې راولي. دا هغه تغییر دی چې ایمان په انسان کې راولي. اوس دومره لوړ همت پیدا کوي، ورته وایي که ته مونږ مړه کې، که ته مونږ پانسي کې، مونږ خو الله ته ځو. او الله ته دعا کوي چې ته مونږ ته صبر مونږ ته راکړه او مونږ په اسلام باندې ثابت ودروه. دا هغه تغییر دی، دا هغه تبدیلی ده چې ایمان په انسان کې راوړي. ایمان په انسان کې راوړي. او دا تغییر د ایمان نه پرته په بله طریقه باندې دا په انسان کې راتلی نشي. اوس دی چې دا ایمان راوړی نه پې کلونه تېر شوي نه پې میاشتې تېرې شوې، فوري خبره. ایمان شعوري و، ایمان د خپل عقل او د فکر د فیصلې مطابق. وقال الملأ من قوم فرعون، او ویلې سردارانو مشرانو د قوم د فرعون، اتذر موسی و قومه، آیا ته پرېږدې موسی او د هغه قوم لیفسدو فی الارض، چې ځمکه کې فساد وکړي، ویذرک و آلهتک، او ترک کي او پرېږدي تا او ستا معبودان. آلهتک جمع د آلهتون ده، تا او ستا معبودان پرېږدي. دا نکته ډېره قوي ده، دې باندې به ځان پوهوئ. عام طور باندې دا مشوره شوې ده چې فرعون د خدایي دعوه کړې وه. دا خبره قطعا غلطه ده چې فرعون د داسې خدایي دعوه کړي چې هغه ویلي چې دا ځمکې ما پیدا کړي وو، اسمانونه ما پیدا کړي وو، دا خلک هم زه مړه کوم او ژوندي کوم، او دا لمر او سپوږمۍ او اوړه او جمع او دا ټول شیان زما لاس کې دي. هغه خپله مشرک و. دا ګوره دا خلک ورته وایي ته دی پرېږدي چې ته ده ته مهلت ورکړې. ویذرک و آلهتک،
چې پرېږدي تا او ستا معبودان هغه خپله مشرکو د غوا عبادت یې کو یا د نورو بوتانو عبادت یې کو په دې خبره باندې پوه شو که پوه نه شو دا صریح قرآن دی دا تفسیر نه دی ویذرک وآلهتک اوس دا خبره چې هغه د خدایي دعوه کړې وه د دې څه مطلب دی فرعون خلکو ته ویلې زه انا ربکم الاعلى هلته معنا دا ده رب چې دی عربۍ کې ډېرو معناګانو باندې راځي یو معنا د رب آقا ده آقا او حاکم معنا باندې رب راځي نو هلته چې وایي انا ربکم الاعلى یعنې زه ستاسو حاکم اعلی یم یعنې هغه د سیاسي خدایي دعوه کړی چې دلته زه حاکم یم بادشاه یم دلته به زما د حکم نه بغیر اخوا دېخوا هېڅ شی به نه کېږي لکه اوس چې امریکې کړی دغسې د خدایي دعوه دغسې د خدایي دعوه نه وه چې دا ځمکو اسمانونو ما پیدا کړي خو ټول خلکو ته معلومه وه چې دا دروغ دي خلکو ورته ویلې چې تا خو 40 کاله وشو چې ته پیدا شوی ته چېرته وایې چې دا ځمکه مو اسمانونه مو او کله انسان دونه قمقل شوی نه دی چې هغه د ځان په باره کې یا دا دعوه وکړي یا دا ګمان وکړي ونه چا کړې ده دنیا کې چې هغه ځان ته خدای وایي هغه چې خدای وایي په همدغه حساب باندې دی ربوبیت دی ګوره دا قرآن کې بل ځای کې هم راغلي قل یا اهل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله اهل کتاب راځي او کلمې ته چې زمونږ او ستاسو منځ کې برابره ده الله نه پرته به د بل چا عبادت نه کوو الله سره به څوک نه شریکو او خپلو منځونو کې به یو بل رب نه نیسو څه معنا یعنې یو بل ته به د خدایي مقام نه ورکوو چې هغه حکیم وي هغه بادشاه وي چې هغه هر شی وایي همغه به صحیح رب معناګانې ډېرې دي په عربۍ نو هلته چې چا لیدلی چې فرعون وایي انا ربکم الاعلی رب نه هغه ته همغه یو معنا ذهن ته راغلی چې خالق او خدای نو هغه وایي چې فرعون د خدایي دعوه کړې که څوک وایي د سیاسي خدایي دعوه یې کړې وه نو صحیح ده خو مطلق چې دا خبره کوي د عام سړي ذهن کې همدا کښېني چې هغه ویلي و زه خدای یم او دا خبره صحیح نه ده یوسف علیه السلام ته چې ښځې ولې راشه ما سره زنا وکړه قرآن کې به راشي یوسف علیه السلام ورته ویلی انه ربي احسن مثوای هغه زما رب دی او زما د بودوباش ځای ښایسته کړی نو ولې یوسف علیه السلام هغه باچا ته رب ویلی خدای ورته ویلی او پیغمبر په دې خبره باندې پوه کړه که دغه وخت کې پیغمبر نه و سوچه کره پخته مسلمانو د پیغمبر زوی و په دې خبره هغه پوهېده چې الله نه بغیر بل څوک رب نشته دی چې د یو نبي د پیغمبر د زوی په باره کې داسې زوی چې هغه هم الله پیغمبر کوي او د هغې په باره کې څوک وایي چې هغه په دې نه پوهېده چې رب څه ته وایي دا خو ډېره بېعقلي ده انه ربي احسن مثوای هلته هم رب د آقا په معنا باندې استعمال شوی هغه زما رب دی آقا مې دی ځکه دی خو غلام اغوستی و نو رب ډېرو معناګانو باندې استعمالیږي په دې خبره باندې پوه شو که د سیاسي خدایي دعوه یې کړې نن هم دنیا کې ډېر خلک دي د خدایي دعوه نه کوي خو د سیاسي خدایي دعوه کوي د اسلامي حرکتونو هغې خلکو سره باندې جنګ دی چې ته د سیاسي خدایي دعوې مه کوه شریعت قانون دا به د الله چلیږي ستا به نه چلیږي هغه وایي نه زما به چلیږي قال ویل فرعون سنقتل ابناءهم زرد چې موږ به قتل کړو د دوی زامن ونستحيي نساءهم او موږ به ژوندۍ پرېږدو د دوی ښځې چې زموږ خدمتونه کوي وإنا فوقهم قاهرون او موږ د دوی د پاسه قاهرون غالب یو زورور یو موږ د دوی د پاسه دا خبره چې ما وکړه دا یوازې زما خبره نه ده خو دا خبره کتابونو کې لټول غواړي تحقیق پې غواړي کوشش غواړي لږ ځان ستړی کول غواړي ګوري د څه شي عبادت کو مفسرین وی الشمس او البقره
یا یې د غوا کو یا یې د لمر کو ابل اسنام یا د عام بوتان. قال الحسن كان فرعون يعبد ويعبد. حسن بصري وی فرعون عبادت مم خلقو کو دلته عبادت هغه معنا ده چې ظاهري احترام به خلقو کو یا رکوع به ورته کوله سجده به ورته کوله په دې معنا نه چې دا څه خدای دی ويعبد او د به عبادت کو. دا اوس خلک د پیرانو عبادت نه کوي نو هغه په دې نه کوي چې دا خدای دی اوس په درجه ورته قایل شوي. نو فرعون يعبدو ويعبدو. اوس دلته همدې قرطبي سره همدا سوال پیدا شوی چې بیا دا چې د ویلي وانا ربکم الاعلى د دې څه مطلب. نو بیا قرطبي لیکلي ای مربیکم والمنعم علیکم والمطعم لکم د تنخواګانې در کوم ما تاسو باندې احسانات دي منعمم او زه ستاسو اقایم دا قرطبي لیکلي. نو مفسرینو دا خبره لیکلې ده خو بعضې وخت کې هغه یو شی ښه واضحه نه کي لږ نرم پې لاړ شي نو بیا عام سړی چې مطالعه کوي هغه په خبره باندې هلته ونه رسېږي. بل فرعون چې یعبدو و یعبدو نو د چا قانون منل هم د هغه عبادت کول. ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله ما لم یأذن به. خدای د قانون نه بغیر چې تا د هر چا قانون ومنه تا د هغه عبادت وکړه دا دغه بندګي ده دا دغه عبادت دی. نو فرعون په دغه معنا باندې عبادت کېده او نور نو جاهل بېدینه خلکو نو کېدی چې خو ته به ورته پرېوتل هغه به یې ورته کوه. اوس هم خلک کوي چې زموږ مسلمانان کلمه ګویي کوي د فیسبوکونو کې خو ډېر شیان څرګند شو دوی پیرانو پښو ته خلک سجدې کوي د عکسونه راځي اکثر پنجاب نه راځي هغه ولاړې خلک راځي ورته پرېوځي. نو دغسې شیان به چا کړي خو د خدایي د دعوې مطلب دغه دی سیاسي خدایي ده. نو هغه موسی علیه السلام نه تسلیموله او هر مسلمان دعوتګر او اسلامي ډله هغه باید د چا سیاسي خدایي هم تسلیمه نه کي او دې باندې فوکس وکړي چې شریعت د الله وي قانون به د الله وي. قال موسی ویلی موسی لقومي خپل قوم ته استعینوا بالله مرسته الله نه وغواړئ واصبروا او صبر وکئ ان الارض لله بېشکه ځمکه د الله د یورثها الله میراث کې ورکوي من یشاء چې چاته اراده وشي من عباده د خپلو بندګانو نه والعاقبة للمتقین او خان جام د تقوادارانو دی د متقینو دی. یعنې دی مصر کې باچا دی به ځمکه د ده نه ده ځمکه د الله چې الله چاته خوښه وشو هغه باچاوي هم ورکوي د ځمکې اختیار هم ورته ورکوي سره لګیا به یو. قالوا ویلی بني اسرائیلو اوذینا من قبل ان تأتینا موږ ته تکلیفونه را کول شوي دي مخکې د دې نه چې ته موږ ته راغلی ومن بعد ما جئتنا او پس د هغې نه چې ته موږ ته راغلی ستا د راتګ نه مخکې هم موږ تکلیف شو بچي به یې راته حلالول چې موسی پیدا نه شي او چې ته راغلی اوس بیا تکلیفونه دي. قال ویلی موسی عسى ربکم شاید ستاسو رب یا عن قریب ستاسو رب ان یهلک عدوکم چې هلاک بکي ستاسو دښمن ویستخلفکم فی الارض او تاسو به خلیفګان وګرځئ جانشین به وګرځئ فی الارض په ځمکه کې فینظر کیف تعملون بیا به الله وګوري چې تاسو څنګه عمل کوئ. اوس خو د ځان فرعون جوړ کړی چې تاسو ته الله د ځمکې خلافت درکړي او د ځمکې حکومت درکړي چې بیا تاسو به څه کوئ. اصل شی دې ته ځان تیارول. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. دا د الله عامه قاعده ده چې پیغمبر راشي دعوت ورکي خلک رد کي نو خلکو باندې الله سختي چې سختوي باندې سم نشي بیا په اسانۍ بیا مغه اسانوي کې نشي دې ته استدراج وایي. دا قاعده ده عام. او یقینا من ولي آل فرعون بالسنين په قحطونو باندې قحط سنه چې دی عربی کې عام کال ته وایي عام هم کال ته وایي خو سنه بیا عام طور باندې هغه کال دپاره استعمالیږي چې کوم کال کې قحط او تکلیفونه بالسنین لغوي معنی هم دا ده چې په کلونو مو نیول
ولته هغه هدف نه دی چې په کلونو مو نیول، یعنې په قحطونو مو نیول، یعنې یو څو کاله مو پرې باندې راوستل چې هغه څو کاله د قحط کالونه. ونقص من الثمرات، او دا مو ونیول په کمی د میوو، فصلونه به نه کېدل، باغونو به میوې نه راوړې. لعلهم یذکرون، شاید دوی نصیحت قبول کړي، سختۍ پرې راوړي چې دی پوه شي موږ د موسی مخالفت کوو، نو دی کې الله موږ نیولي چې دی نصیحت قبول کړي. فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، کله به چې راغی دوی ته الحسنة ښه حالت، قالوا ویلې به لنا هذه، لنا دی موږ لره، هذه ته یعنې موږ د دې حقدار یو، باید چې داسې وشي، باید چې د حالت هم داسې ښه وي زموږ. وإن تصبهم سیئة، او چې کله به ورته ورسېده ناکاره حالت به خراب شو، فصل به ونه شو، څاروي به خراب شو، باغونه به خراب شو. یطیروا بموسی ومن معه، بیا به بدپالي نیوله په موسی او په هغه چا باندې چې د موسی علیه السلام سره و. یطیرو د طیر نه، د طائر نه وتی ده، مرغه ته وایي. عربی کې دا شی یطیرو د بدپالۍ په معنا باندې استعمالیږي. زه چې څونه پوه شوی یم، دوی به مرغانو باندې پال اچاو. مثلا یو مرغه به یې داسې خوشې کړ، که ښي خواته لاړ ویله به چې دا کار به وشي، که چپ خواته لاړو چې اوبه ونه شي، که داسې لاړ داسې به شي، که داسې لاړ داسې به شي، داسې شی نه کوه. بیا همدغه شی دا طیرو یطیرو طائر بیا دا د بدپالۍ په معنا باندې استعمال شو. نو دی بدپالي نیسي په موسی او په هغه چا چې ورسره دي، وایي دا راغلي دي، دا شومان دي او شومپړق دي، پښې موږ ته ښه نه شوه، دا کار وشو. الا خبردار، انما یقینا طائرهم، د دوی مرغه، دلته هم د شومتیا په معنا دی، د دوی شومتیا او هغه بد فال عند الله، د الله سره دی، دا د الله خوښه ده چې چا باندې څنګه کوم حالت راوړي، ته چا باندې بدپالي مه نیسه. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر د دوی نه نه پوهېږي. وقالو، او دوی وایي مهما تأتنا، دا مهما چې دی دا په اصل کې ماما دی، لکه پښتو کې چې خلک ماما لیکي، نو دا اول ما چې دی دا د شرط دپاره دی، او دوم ما چې دی دا زائد دی د تاکید دپاره. نو اولنی الف په هی باندې بدل کړی، د چشمه هی باندې، نو مهما شوی دی. وقالو دوی وایي مهما تأتنا به من آیه، کلم چې ته موږ ته راوړې څه نښه، څه معجزه څه راوړې، لتسحرنا بها، چې ته سحر وکړې د هغې په ذریعه په موږ باندې. فما نحن لک بمؤمنین، نو موږ نه یو تا لره بمؤمنین تصدیق کوونکي، یعنې هر رقم معجزه که ته راوړې چې ته وایې زه به په دې چل باندې دی مسحور کړم، موږ یې نه منو. فارسلنا علیهم الطوفان، نو موږ ولېږه په دې باندې طوفان. دا طوفان څنګه طوفان، او طوفان خو د ډېرو شیانو کې دی شي. بایبل کې لیکلي چې دا د ګلۍ او د باران طوفان و، نو همغه ښه تفسیر دی. طوفان هم پرې ولېږه د باران او د ګلۍ، والجراد او د ملخو، ملخ هم پرې ولېږل. طوفان هم پرې ولېږه د باران او د ګلۍ، والجراد او ملخ هم پرې ولېږل، یعنې فارسلنا علیهم الجراد والقمل او سپګۍ. قمل عربی کې واړه مچان، واړه ماشي، سپګۍ دغه واړه واړه شیان چې په پسرلي کې پیدا کېږي، دې ټولو ته قمل وایي، سپږو ته هم وایي. دا هم پرې ولېږل. والضفادع او چندخې، والدم او وینه، آیات مفصلات، دا نښې یو د بل نه جدا جدا، یو شی به پرې راغی، بیا بل به راغی، بیا بل به راغی. نو دا په دې دپاره راتلي چې دوی پوه شي چې موږ د پیغمبر مخالفت کوو، دا الله موږ نیسي. فاستکبروا، نو دوی ځان لوی وګڼه. وکانو قوم مجرمین، او دا مجرم قوم و.